عبدالله هم اعلان وکړ چې ولسمشر افغاني نور ولسمشر نه دی. دا چې عبدالله تازه فرمان کې څه ویلي دي، عبدالله څه کول غواړي، په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. خپلسري او ځان بللي ولسمشر عبدالله یوه خبرپاڼه خپره کړې ده او وایي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له دې وروسته نور ولسمشر نه دی او د هغه ټول فرمانونه او احکام د باور وړ نه دي. پرون ولسمشر غني په یو نوي فرمان کې اجرایه ریاست لغوه کړ او وی ویل چې د ملي یووالي حکومت د لوړې مراسمو سره سم پای ته رسېدلی دی او ټولو ادارو ته یې هم ویلي چې د اجرایه ریاست هیڅ مکتوب ونه مني. له هغه وروسته چې د ولسمشر غني له لورې دغه فرمان خپور شو، خپلسري او ځان بللي ولسمشر عبدالله هم یوه خبرپاڼه خپره کړه او وی ویل چې د ملي یووالي حکومت نور پای ته رسېدلی دی او د ټول شموله حکومت مشر به په نږدې راتلونکي کې نوی اجرایه رئیس هم دی یو فرمان په ترڅ کې خلکو ته معرفي کړي. دا ځان بللي او خپلسري ولسمشر عبدالله په دغه خبرپاڼه کې مخکې لیکل شوي دي چې له دې وروسته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ولسمشر نه دی او د هغه ټول فرمانونه او احکام د باور وړ نه دي. په دغه خبرپاڼه کې همداراز د اجرایه ریاست کارکوونکو ته سپارښتنه شوې ده چې د تیر په څیر د خپلو دندو ته دوام ورکړي. یادولو وړ ده چې پرون سهار ځانګړې قطعې د عبدالله دویم مرستیال سعادتي سپیدار ماڼۍ ته نه و پرېښی او ځینو سرچینو ویلي دي چې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح غواړي چې سپیدار ماڼۍ کې خپل دفتر جوړ کړي او د هغه په وینا سعادتي نه و پرېښودل شوی. دغه سرچینه وایي چې امرالله صالح ولسمشر غني ته ویلي چې هغه پوهیږي چې عبدالله او د هغه ډله څنګه له سپیدار ماڼۍ څخه لرې کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو له راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ هیواد پریس چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.